د پاکستان له نوي حکومته د طالبانو د حکومت غوښتنې. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د طالبانو حکومت د پاکستان له نوي حکومته غوښتي چې له افغانستان سره خپلو دوه اړخیزو اړیکو او ګټو ته لا ډیر پام وکړي او پاکستان کې له افغان کډوالو سره قانوني او اصولي چلند وکړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان له راډیو تلویزیون سره په یوه مرکه کې دا څرګندونې وروسته تر هغه کړي چې د پاکستان د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري د دغه هیواد د راتلونکي ولسمشر په توګه غوره شوی دی. دا د ولسمشر په توګه ښاغلی زرداري دویم ځل ټاکل کیدل دي. پاکستان کې لومړی وزیر شهباز شریف هم تیره اونۍ د دویم ځل لپاره د دغه هیواد لومړی وزیر وټاکل شو. ذبیح الله مجاهد وایي پاکستان ته پکار ده چې لومړی د خپل امنیت د خوندي کولو لپاره لاس په کار شي. د دې غوښتونکي یو چې پاکستان کې نوی حکومت خپل نظم، امنیت او د پاکستان نورو مسلو ته ښه رسېدنه وکړی شي. او زموږ هیله هم له نوي حکومته دا ده چې افغانستان په اړه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته پام وکړي.